چهارشنبه شب نیروهای دولتی اینجا در روستای قلعه امیر در منطقه تنگیدره ولسوالی سید آباد ولایت وردک یک عملیات شبانه را بر ضد طالبان را اندازی کردند. اما باشندگان این منطقه از آسیب به غیر نظامیان سخن میزنند. تقریبا 4 نفر شهیدان وو، نور د ولس خلک اکثره زخمیان وو، کورونه په زاد مظلومان وړاندې کړل. امام کې شهامات په جماعت کې نه نوښتل شوی وو. دلته موږ شروع وته د ما 2 زمان وو، یو زمان نور د کلی خلک وو. اینها خانه هایی هستند که به گفته این باشندگان ولسوالی سیدآباد در جریان این عملیات ویران شدند و زیان های فراوان مالی برای غیر نظامیان وارد شدند. ما خود تباش بود. حالا کار راز موږ څه ګونه مو خو کارګر خلک نه په طالب کار لرو نه شی گیر کړي ټول اور کړای دی هیڅ شی نه دی پاتې حتی در شی نشته چې ویخرو. اما سخنگوی والی وردک میگوید که در این عملیات خانه یکی از فرماندهان محلی طالبان هدف قرار گرفت و تنها 2 غیر نظامی در این عملیات زخم برداشت. دغه عملیات په جریان کې 3 نفر د مخالفینو وژل شوي، 3 زخمیان دي او 3 نفر ژوندي نیولي چې هغه مرکز ته انتقال کړي دي. پاتې د نوي چې طبیعي ده کله چې عملیات ترسره کیږي د نور ملکی مرجوب له هم یو ځان سره لري. منطقه تنگیدره در ولایت وردک یکی از بخش‌های ناامن این ولایت شناخته می شود. مقام‌های محلی این بخش را یکی از مرکزهای اصلی طالبان در ولسوالی سید آباد عنوان می کنند.